बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। د نن درس مونږ ویلي و چې د امام بخاري محمد ابن اسماعیل رحمه الله په باره کې به وي. اصلي غرض او مقصد د دې درس دا دی چې نن سبا مختلف فرقې، مختلف مذهبونه، مختلفه ډلې د امام بخاري پسې ډېر راکېستې ده. د امام بخاري عیبونه لټوي، خلکو ته عیبونه ورکولو کوشش کوي چې دا عیب ورکې دی، دا عیب ورکې دی، او د امام بخاري د کتاب شان کې ګستاخیانې کوي او د هغې د شان کې کمی راویستلو کوشش کوي. زه مختصر ډول تاسو ته امام بخاري در پیژنم چې دا څوک و، نوم یې، پیدایش او څه کړي دي څه نه دي کړي، او علماو د امام بخاري باره کې د اسلام د هغو څه رایه ده، څه خیال دی. د امام بخاري نوم او نسب څه داسې و، ابو عبدالله یې کنیه وه، ابو عبدالله نوم محمد و، د پلار نوم اسماعیل و، د نیکه نوم ابراهیم و. دا د بخارا اوسېدونکی و. بخارا اوس په ازبکستان وطن کې ده، کومه چې ماوراء النهر کې راځي. پخوا روس کې وه، اوس مستقل وطن دی ازبکستان. هلته کې د بخارا یو ښار دی. امام بخاري چې کومه د نیکه نیکه یې و، هغه فارسي مجوسی و. د امام بخاري د نیکه نیکه دا یو مجوسی و چې کله بخارا باندې مسلمانانو قبضه وکړله او یمان جعفي په نوم باندې یو کس والي و د دې بخارا، نو د امام بخاري د نیکه پلار هغه ایمان د یمان جعفي په لاس راوړی او بیا یې نوم مغیره ورته کېښوستی هغه. نو محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره د هغه د پلار نوم بردزبه و او د هغه د پلار نوم بززبه و. هغه مجوسي نومونه و پخوا. نو د امام بخاري د نیکه پلار هغه مسلمان شوی و، اول مسلمان و کې هغه و. امام بخاري د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه نه وروسته 14 شوال د وړوکي اختر میاشت 14 تاریخ باندې په 194 هجري کې پیدا و. 194 هجري 194 هجري کې امام بخاري پیدا شوی و. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 104 کاله پس امام بخاري پیدا شوی و. دا یتیم و، پلار یې په وړوکوالي کې وفات شوی و، مور ساتلی و او مور یې تربیه کړې وه. د ده پلار چونکې د حدیثو عالم و، د امام مالک شاګرد و، نو کورنۍ علمي کورنۍ وه. نو هغه مور ته چې دی پاتې شو، نو هغې کوشش شروع کړي چې ده هم یو عالم جوړ کړي لکه څنګه چې پلار عالم و. د امام بخاري پلار نه دا خبر را نقل ده تاریخ نیسابور کې چې هغه وایي چې زما په مال کې 1 روپۍ د شبهې او د حرامو نشته دی. حرامه خو نشته دی، خو چې شبه ورکړي داسې روپۍ هم زما په مال کې نشته دی. نو په داسې مال باندې د امام بخاري تربیه او نشأت او د هغه زندګي برابره شوله. کله چې د یو څو کالو شو، وړوکی ماشوم و، نو دغه وخت کې سترګې ړندې شولې. د امام بخاري دواړه سترګې ړندې شولې. نو هغه د مور چې کوم ارمان و چې د ده نه به زه عالم جوړوم، د ده نه به زه داسې محدث جوړوم څنګه یې پلار و، نو هغه ارمان یې پوره نه شو. نو مور به یې ژړله، دعاګانې به یې کولې، ډېرې زیاتې دعاګانې به یې کولې. خو یوه شپه اوده شوله، خوب کې ورته ابراهیم علیه السلام راغی، ورته وویل ویل ای ښځې ویل څه له دونه ژاړې او فریادونه کوې، زوی دې الله بینا کړی دی. نو سهار راپاڅېدله چې وکتله چې امام بخاري سترګې کار کوي او سترګې جوړې شوي دي او ګرځي. نو مور هم داسې یو نیکه ښځه وه او داسې صالحه ولی الله ښځه وه. وړوکوالي کې د مور د خپل کلي په جومات کې محمد ابن سلام بیکندي په نوم باندې یو عالم و، محمد ابن سلام بیکندي، د هغه په مدرسه کې داخل کړي، جومات مدرسه و، په هغې کې داخل کړي چې هغه نه کتابونه ویله. نو 9 کلنۍ کې د غټ غټ کتابونه ویلي وه. د امام عبدالله ابن مبارک کتابونه دی وایي چې ما 9 کلنۍ کې ختم کړي وه. دا استاد محمد ابن سلام چې کله به د بخاري راغی کلاس ته، نو دی به داسې ورخطا کېدی،
نو خلکو دا خبره نوټس کړله چې دا بخاري راشي دی دا ورخطا ولي چا ورته وویله ول څه چلي چې دا ته ورخطا شې دا ماشوم چې راشي ته ورخطا سې وایي زه چې دی ووینم نو دا فکر راولېږي چې اوس به دی په کوم حدیث زما رد کوي چې دا دې غلط ووایي زما د حدیثونو باندې وایي زه دومره ښه پوه نه یم لکه دی چې څونه پوه دی نو زه په دې یره کې یم چې کوم حدیث به اوس زه غلطېږم او دا ماشوم به ما باندې اعتراض کوي چې دا حدیث یې غلط ووایي نو چې دی ووځي زه مطمئن شم چې زه اوس زما د حدیثونو نیولو والا څوک نشته دی چې کله امام بخاري رحمه الله د شپږو کالو شو د 1400 کالو څلور نوي کې پیدا و نو شپږ هغه 10 هجري 210 هجري کې دی مور او د مشر ورور سره حج ته لاړی 14 کلنو د مور او د مشر ورور سره حج ته لاړی حج ته چې لاړی نو هلته ډېر علما وه یو غټ عالم و عبدالله ابن زبیر حمیدي نامه یې وه حمیدي چې کله د هغه درس امام بخاري واورېدی نو چې کله حج سیزن ختم شو نو مور او ورور یې وویله چې ځو ده وویله که تاسو په ما باندې علم کول غواړئ نو ما یم دلته کې پرېږدئ هغه وویله چې ستا خو تر اوسه برې ته وګینه نه دي راغلي تا څنګه دلته پرېږدو بس ول ما دلته کې پرېږدئ زه د علم حاصلوم نو بیا 4 کاله په مکه کې د حمیدي سره پاتې شو هلته او د هغه سره چې څومره علم و په هغه علاقه کې په حجاز او مکه کې هغه علم یې ټول حاصل کړي بیا د هغه ځای نه ووتی لاړی شام ته د شام نه لاړی مصر ته مصر نه لاړی نیسابور ته نیسابور نه جزیرې ته بیا بصرې ته بیا کوفې ته بیا بغداد ته بیا واسط ته بیا مروې ته بیا ری ته بیا اخره کې دا زمونږ بلخ چې کوم مزار شریف ورته وایي دې بلخ ته اخره کې دې ځایونو ته راغی خطیب بغدادي وایي رحل في طلب الحديث الى سائر الامصار چې څونه د مسلمانانو وطنونه وه ډېر ټول ته طلب د حدیث کې دی لاړی د دا چې کوم مزل د کړی دی دا څه 14,000 میل پیدل مزل دی سړي کړی دی 14,000 میله پیدل مزل د امام بخاري د طلب د حدیث لپاره کړی دی چې د مکې نه روان شوی دی او داسې بیا واپس مکې ته راغلی دی نو 14,000 میله کیلومیټر ته چې واړی څه ډېر شی کېږي څه 22-24,000 کیلومیټر دی جوړیږي دا ټول سفرونه یې په خپو کړي دي او په دې ټولو سفرونو کې وایي چې ترکاري به ورسره نه وه وچه ډوډۍ به ورسره وه او چېرته به چې اوبه پیدا کړلې هغو کې به هغه ډوډۍ خوشته کوله او هغه به بیا خوړله چا به ورته وایي ته ترکاري ولې نه خورې ول بیا مې حافظه خرابېږي چې کوم وطن ته به هم تلې د ده شهرت به هلته مخکې نه رسېدلی و چې بخاري نن مصر ته را روان دی نو د مصر علماو به ټول تیاری کوي چې بخاري را روان دی په ځوانۍ کې چې ګیره هم لږه لږه وه دغه وخت کې به ورته ټول خلک خوشحاله کېدله امام احمد ابن حنبل ورته په بغداد کې ډېر سخت خوشحاله و چې راغې نو بیا یې کتی چې اوس د ده حافظه څنګه ده دا شهرت هم کله کله غلط شهرت هم ډېر وي یو ځای کې یو سړی مشهوره وي حقیقت کې هغسې نه وي نو بغداد ته چې راغې امام احمد ابن حنبل یو کتاب ورته ورکوي ول دا کتاب دې کتلی دی نو امام بخاري واخیستی سې پاڼې واړولې ول نه مې وکتلی نو ول ویې ګوره که ډېر ښه کتاب دی ول ومې کتی نو ول کتل خو داسې نه وي که نه ول تا سمې وګوره حفظ یې که هغه ول جي ما دا حفظ کوي ول څنګه دې حفظ کوي ول چې یو ځل مې وکتې بس حفظ مې کوي ول امام احمد کتاب واخیستی لاس کې ونیوی او پوښتنې دې شروع کړلې هغه ټول شی حفظ بیا یو مدرسه کې یو عالم ته ناست دی او 14 ورځې مسلسل درس ته ورځي لیکل نه کوي هغه نور ملګري ورته وایي ته خو چټي ټایم ضایع کوې راشئ دلته ناست دی نور کتابونه ګورې چې کوم درس ویل کېږي هغه ته دې غوږ نه ایږدي نور ګورې نو داسې په عذابوی څو ځلې په عذاب کې نو آخره کې امام بخاري ورته وویله ویل زه ستاسو څه فکر دی چې هسې خپل ټایم خپل عمر ضایع کوم ما سره وخت ډېر دی زه په زول وخت تېروم راځئ حساب کوئ څه حدیثه دی استاد په دې 14 ورځو کې ویلي دي نو هغو چې خپل کتابونه راویستل 15,000 حدیثونه ویلي وه 15,000 حدیثه نو امام بخاري ول کتاب مو مخ ته ونیسئ کتاب یې مخ ته ونیوه په څو ورځو کې هغه 15,000 حدیثونه ورته ټول د یادو نه په هغه ترتیب سره تکرار کوي چې کوم ترتیب باندې هغه استاذه ویلې وه بیا یې ورته وویله ول زه چې درس وایم زما د درس طریقه ستاسو نه جدا ده ویل تاسو ول یو کار باندې اخته یاستئ هماغه کوئ هغه هم صحیح یاد کړي نه وي بیا وایي همدغه هلکانو دا کوم ملګري ورسره وه دوی خپل د کتابونو تصحیح د امام بخاري د حفظ نه کوله هغه چې زباني ول دي زه خپل کتابونه تصحیح کول دوی نه غلطي شوې وه هغه نه په حفظ کې غلطي نه وه شوې بغداد علماو ته چې کله دا خبره ورسېدله چې داسې غټ حافظ دی نو ویې ویله چې د دې امتحان اخیستل پکار دي نو 10 تکړه علما د حدیثو یې راجمع کړله
هغوی ته یې 100 حدیثونه په لاس ورکړله او ورته ویې ویله چې دغه 100 حدیثونه واخلئ، هر یو کس 10 کسان دي، هر یو کس 10 احادیث واخلئ. 10 حدیثونه چې هر یو له ورکړله، نو بیا یې ورته وویله چې دا سند یې جدا کړئ او دا متن یې جدا کړئ. سند او متن خو پېژنئ که نه، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، دا سند قال رسول الله، هغه څنګه هغه بیا متن. دا سندونه د یو حدیث بل ته ولګوئ، د بل ته ولګوئ، د خپل 10 وانه سره بدل را بدل کړئ. ویم دا طریقه یې وکړله، نو بیا یې امام بخاري ته یو غټ مجلس جوړ کړ. دنیا علما یې راوغوښتل، ټول بغداد خلک را جمع شوي دي او خلکو کې شهرت هم دی چې بخاري راغلی دی، ډېر مشهوره سړی لزبنیا کې د ده نه غټ حافظ بل شته نه. نو چې کله امام بخاري مجلس باندې کېنستی، نو یو کس لاس پورته کړ، ول ما سره سوال دی. ول څه شی؟ ول د دې حدیث باره کې ته څه وایې؟ خپل اول حدیث یې ووایه. امام بخاري ول ما ته پته نشته دی. بیا یې دویم ووایې، ول ما ته پته نشته دی. نو چې کوم هوښیاران خلک وه، هغو وویله چې والا بخاري پوه شو خو جواب نه ورکوي. چې کوم کمعقل خلک وه، هغو وویله چې هسې چټي دروغ شهرت یې حاصل کړی و، هسې مفت کې مشهور شوی و، صحیح ملا نه دی. نو دې سړي خپل 10 حدیثونه وویله. امام بخاري دا یوه خبره کوي چې ما ته پته نشته دی. بیا هغه دویم پاڅېدی، هغه خپل 10 وویل. داسې 10 کسانو خپل 10 حدیثونه وویله او امام بخاري ټولو کې وایي چې لا ادري، ما ته پته نشته، لا اعرفه، زه نه پېژنم. چې کله ښه ټایم تېر شو، چې میګویانې شروع دي، هر سړی پټ پټ لګیا دي سره خبرې کوي. نو کله کې چې پوه شو چې بل سړی نشته، دغه 10 امتحان دپاره راغلي وي، امام بخاري په ورسېدی چې دا امتحان دپاره راغلي. نو بیا یې ورته وویل، هغه اولني کس ته وویل ته پاڅه. چې پاڅېدی، ویل ته اول حدیث ووایې، د هغه دې غلط ویلی و، سند یې دا دی، متن یې دا دی. دویم حدیث یې دا ووایې، دا دې غلط ویلی و، صحیح داسې دی. دریم دې دا، څلورم دې دا، پنځم دې دا. داسې دویم کس پاڅې وویل ستا اول دا، دویم دا، دریم دا، داسې تر 10 کسانو پورې ټول وویله. نو خلک په مجلس کې چې ناست علما وو، هغه وایي چې موږ یې اوس حیران یو چې تعجب څه شي ته وکړو. دې ته چې صحیح و غلط ورته معلوم و ټول، که نه دې ته چې په یو مجلس کې یو ځل یې د 10 کسانو 100 حدیثونه واورېدله او د هغې ترتیب یې زده کړی او د هر سړي حدیثونه بېل جدا جدا حفظ هم کړل. یو ځل یې مجلس کې واورېدل او هغه ترتیب سره یې زده کړله او د هر سړي هغه 10 حدیثونه هغه یې هم په ترتیب سره زده کړله. داسې یو عالم و امام بخاري. امام بخاري وایي کتبت عن 1080 شیخا، ما حدیثونه د 1080 استادان مې لیکلي دي. 1080 استادان دي زما. او بیا وایي چې زما 3 لکه حدیثونه یاد دي، په هغې کې 1 لک صحیح، 2 لکه ضعیف مې یاد دي. 1 لک صحیح، 2 لکه ضعیف مې یاد دي. او وایي امام بخاري چې ما چې دا حدیثونه لیکل، دا صحیح بخاري مې لیکي، نو د دې چې دا کوم بابونه دي، عنوانات دي، وایي دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محراب او د منبر په منځ کې لیکلي دي. او هر باب چې به مې لیکئ، هغې ته به مې اودس کوئ، 2 رکعته نفل به مې کوله، بیا به مې استخاره کوله، بیا به مې هغه باب په دې کتاب کې، هغه عنوان به مې په دې کتاب کې ایښوستی. نو خپل شاګرد یې وایي وراق شاګرد یې هغه وایي امام بخاري به وایي د شپې څو ځلې راپاڅېدی، د خوبه به راوغورځېدی، ژر به یې څراغ ولګوئ، بیا به یو حدیث ولیکئ، بیا به ویده شو. بیا به یې چېرته خوب لیدلی، بیا به راپاڅېدی، بیا به یې زر یو حدیث ولیکئ، بیا به ویده شو. وایي د شپې ما 8 ځلې داسې حسابل چې امام بخاري به د شپې راپاڅېدی، یو حدیث به یې لیکئ. او په حدیثو کې امام بخاري دا کوشش کوي چې کوم چا نه زه حدیث لیکمه چې هغې کې هېڅ عیب نه وي. یو ورځ مصر ته لاړی، د مصر ته د بغداد نه فاصله چې ده 2000 شاوخوا کیلومتره فاصله ده، 2000 کیلومتره پیدل لاړی. هلته د یو عالم باره کې چا ورته ویلي وه چې ورغی، چا ورته ویل چې عالم خپل په باغ کې دی، پټي کې دی. چې ورغی پټي ته چې عالم ولاړ دی، لمن یې نیولې ده او اس ته اوازونه کوي چې هغه اس راشي او دا لمنه کې څه شی وکړي. امام بخاري پام دا دی چې د لمنه کې به وربشې مربشې ورته نیولي، هغه به راشي. چې هغه اس کله نږدې راغی، لمن یې خوشې خلاصې ونیوی، چې ویې کته هېڅ شی ورکړي نو، لمنه کې هېڅ شی نه و. ول تا دې اس ته تشه لمنه نیولې وه؟ ول او. ول ولې؟ ول ما هسې راګېروئ؟ ول دوکه دې ورکوله؟ ول او. ول چې ته اس ته دوکه ورکولی شې، ما ته هم دوکه راکولی شې، ستا حدیث راوړمه. 2000 کیلومتره واپس په شا راغی پیاده. تاسو اندازه نه شئ لګولی چې 2000 کیلومتره 2 میاشتې مزل یې جوړېږي. که اس اوخي خو لږ مزل جوړېږي، او چې داسې پیدل مزل یې، نو د 2 میاشتو مزل دې سړي واپس وکړي، د دې سایډ نه 2 میاشتو د هغې سایډ نه، او واپس راغی او د هغه عالم نه هغه حدیث
ونه لیکئ ځکه چې هغه اس ته دوکه ورکولی چې اس ته دوکه ورکولی شي نو کیدای شي ما ته هم څه چل وکړي دوکه راکړي او ما ته هم غلط حدیث امام بخاري ووایي. امام بخاري چې کله به رمضان راغی نو ده به خپل شاګردان ټول ودرول ول پاڅئ چې قیام اللیل کوو نو بیا درېیمه حصه قرآن 10 سپارې دا به هره شپه ویلې او 3 شپو کې به ده د قرآن ختم کوی. یو ورځ چې په تراویحو ولاړ دی لمانځه کې ولاړ دی یو مچۍ راغلله او هغې 18 ځایه ورباندې ډنګ ولګوی 18 چکې وچې شي سړی هم داسې لمانځه کې روان دی خپل دغه یې پوره کوي خپل چې کوم قرات خپل هغه یې ورسوی سر ته چې کله سلام وګرځوی هلکانو ته یې ویل تاسو وګورئ ول دا څه شی یو شي ول د ډېر وخت نه تنګوي مې یو شی لګیا دی چې ویې کتل چې پلی شوی دی او 18 مچۍ هغو چیچلی دی او دی په عبادت کې دونه منحنک و چې هغه ټایم کې پرې نه پوهېدی چې کله سلام وګرځوی وروسته ورته پته ولګېدله چې دا ده به دا یوه خبره ډېره مهمه کوله ول مسلمان باید په داسې حالت کې نه وي چې دعا وکړي او الله یې نه قبوله نه کړي یعنې مسلمان ځان باید داسې جوړ نه کړي چې دی کله دعا وکړي او الله یې قبوله نه کړي. مسلمان چې وي باید چې دعا وکړي الله یې څنګه کړي قبوله کړي نو نه حرام وخوري نه حرام وکړي او نه دروغ رښتیا سره ګډ کړي. د ده په باره کې راځي چې علما د حدیثو وایي د ده په باره کې وایي امام بخاري به دا یوه خبره همیشه کوله چې ویل هر عالم سره زه کېناستلی یم ما ته ترې ځان کم نه دی ښکاره شوی خو د علي بن مدیني مخې ته چې راشم ځان راته ډېر کم ښکاري. هغه ورته وویل علي بن مدیني ول دعو هذا پرېږدئ دا د بخاري خبره فإن محمد بن اسماعیل لم یر مثل نفسه بېشکه محمد بن اسماعیل د خپل ځان غوندې عالم په دنیا کې نه دی لیدلی دی سړي. د ده یو بل استاذ دی عمرو بن علي فلاس وایي کل حدیث لا یعرفه محمد بن اسماعیل فلیس بحدیث هر حدیث چې محمد بن اسماعیل بخاري نه پیژني هغه په حقیقت کې حدیث هغه د سره حدیث دی نه. امام ترمذي وایي لم ار بالعراق ولا بخراسان في معرفة بمعنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. ما نه په عراق کې نه په خراسان کې خراسان دا وسطي آسیا چې ورته وایي په وسطي آسیا او په عراق کې او نه په نورو داسې وطنونو کې داسې سړی ما نه دی لیدلی چې دومره مهارت لري په علم علل کې. علم علل څه ته وایي دا یو صحیح سړی دی حافظه هم ټیک ده دین هم ټیک دی هر څه ټیک دی خو دی خطا وتی هر انسان غلطي که نه غلطي کوي او زه خطا وځي نو دغه خطایانې د دغه صحیح خلکو معلوموله دا ډېر مشکل وي. مثلا یو غټ عالم یو هغه غلطه خبره وکړي د دغه غلطي معلومول هر سړی نشي کولی نو دغه کار کې امام بخاري نه بل تکړه سړی په دنیا کې ما نه دی لیدلی او امام ترمذي ټوله دنیا کتلې وه او د ټول دنیا چې دا څومره غټ استادانو د امام بخاري استادان دا هم ټول کتلي وه خو وایي چې په دې ټولو کې ما د ده غوندې عالمه په دغه شیانو کې نه و لیدلی. امام اسحاق ابن راهوی ورته وایي اکتبو عن هذا الشعب امام بخاري ورسره پاک کې ناست دی وایي د دې ځواب نه وایي حدیثونه لیکي وایي ولې څه چل دی وایي فلو کان فی زمن الحسن لاحتاج الیه الناس دا که د تابعینو په زمانه کې وایي ټول خلک به دته محتاج وایي خو دا په وروستو زمانه کې راغلی دی نو ځکه دغه نه دی. بیا بله ورځ اسحاق ابن راهوی ناست دی وایي که داسې یو څوک راپاڅي او دا صحیح و ضعیف حدیث سره جدا کړي څومره ښه کار به وشله چې دا صحیح و ضعیف حدیث سره جدا کړي. امام بخاري وایي د استاذ دا خبره وایي زما زړه ته پرېوتله وایي او دې کار ته ما شروع وکړله چې دا صحیح و ضعیف حدیثونه سره جدا کړم. د امام بخاري په 18 کلنۍ کې یو کتاب لیکلی و تاریخ کبیر ورته وایي تاریخ کبیر غټ تاریخ په دې کې د 40,000 علماو احوال پراته دي د دنیا د مختلف کنج 40,000 علماو بایوډیټا دې کې پرته ده. نو کله چې اسحاق بن راهوی دا کتاب ولیدی د امام بخاري د لاسه کتاب واخیستی او د هغې علاقې چې کوم ګورنر و د هغه پورته سیده همداسې ورننوتی خلک هم ورخطا وه چې دا غټ عالم بغیر څادر را روان دی کتاب یې لاس کې څه خاص خبره وي. نو چوکیداران هم زر خوا کېدله سړی راووتی هغه حاکم راووتی حاکم ته وایي الا اریک سحره جادو درته ونه ښیم هغه خیر څه څه جادو وایي ته دا کتاب وګوره تا په دنیا کې داسې ښایسته کتاب بل لیدلی دی په ټوله دنیا کې داسې کتاب بل لیدلی و چېرته هغه چې وکتل ول دا څنګه عجیبه کتاب دا چا دی ول دا دلته مونږ ته یو هلک راغلی دی ول دا دې هلک لیکلی دی ول دا اسحاق بن راهوی به امام بخاري چې کله مجلس کې به ناست و فتوا به راغله دا د امام بخاري استاذ دی چې کله امام احمد بن حنبل وایي د اسحاق بن راهوی غوندې پوهه سړی
ما بل نه ولیدلی. ده به د امام شافعي سره مناظره کول، امام شافعي به یې پړ کوي. دا دومره تکړه سړی و. نو چې کله فتوا راغله نو امام بخاري به ناست و، نو لاس مې ورته ونیوی، ویل دا د احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، علي ابن مدیني، ویل الله 3 سره راایستي دي. ویل پوښتنه ترې وکړئ. ویل مطلب دا چې دې سړي د هغو 300 غټو امامانو علم ټول را جمع کړی دی. بخاري ته به ویل فتوا ورکوه. ویل نو مجلس کې به خپل په مجلس کې فتوا په چا ورکوله؟ امام اسحاق بن راهوی. یعنې د ټول دنیا فقیه دی. هغه امام بخاري ته تر ځان افقه وایي. امام مسلم رحمه الله یو ورځ راغی او امام بخاري په یې خپوتې ولدغه شو. امام بخاري د شاته شو، زیات څه کوي، لاسونه کلک ونیوی. ویل دعني اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین او یا طبیب الحدیث بعللې. ته پرېږده ما چې زه ستا د خپې ښکل کړم. ای د استادانو استاذه، ای ډاکټره د مرضونو د حدیثو، د مرضونو د حدیثو ډاکټره، د استادانو استاذه، ته پرېږده چې زه د ستا خپې دغه کړم. بیا یې ویله، ویل لا یبغضک الا حاسب. تا سره چې بغض څوک کوي که نه، هغه به حاسد حسدناک کوي. واشهد انه لیس فی الدنیا مثلک. امام مسلم وایي زه ګواهي ورکوم چې په دنیا کې ستا غوندې بل سړی نشته دی. امام ابن خزیمه وایي ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول الله من محمد ابن اسماعیل. د اسمان را لاندې په حدیثو دومره پوهه چې څومره بخاري دی، دومره ما بله نه دی لیدلی. او د ابن خزیمه د امام بخاري استادان هم اکثره لیدلي وه. او دا د 1800 شاوخوا محدثینو سره ملاو شوو، د هغو شاګرد و. په هغه زرګونو علماو کې وایي د ده غوندې عالم ما نه ولیدلی. امام احمد ابن حنبل به ویله، ویل د خراسان نه د محمد ابن اسماعیل غوندې سړی مونږ ته نه دی راغلی. یو بل استاد دی محمد ابن بشار بندار، هغه وایي ما نه چې 4 کسانو کله روایت وکړي د حدیثو، وایي زه اوس هېڅ پروا نه لرم چې چاته حدیث ووایم. زما نوره استازي نه ده پکار، ملایم بیخي پکار نه ده چې د 4 کسانو ما نه روایت وکړي. بس دا فخر زما دپاره ډېر دی. زما علم به خپله اوس نشرېږي، مخ ته به ځي. یو په هغې کې څوک و؟ محمد ابن اسماعیل بخاري. داسې د علماو اقواله ډېر زیات دي په دې باره کې چې هغو د امام بخاري رحمه الله په علمیت کې د هغه تزکیه کړې ده چې دا ډېر ماهره و. د هغه په تقوا او زهد کې چې دا ډېر تقوادار او زاهد عابد سړی و. امام بخاري وایي چې ما په خپل ټول عمر کې د شبهې روپۍ نه ده خوړلې. چې کومه روپۍ کې شک چې دا به حلاله وي که حرامه وي، داسې روپۍ ما په خپل ټول عمر کې نه ده خوړلې. او د تقواداري عبادت په دې کې د چا دویمه رایه نشته دی. د دې باندې اجماع ده، د امت اتفاق دی د امت چې بخاري په دې ټولو علماو د حدیثو کې چې څومره تېر شوي دي، په ټولو کې ماهره په علم حدیث کې همدا امام بخاري و. د ده د کتاب باره کې هم د علماو اجماع ده. ابن صلاح صاحب، ابن طاهر قیصراني، شیخ الاسلام ابن تیمیه، داسې ابن القیم صاحب، داسې عیني حنفي، انور شاه کشمیري حنفي، او داسې شاه ولی الله دهلوي، او د هر مذهب ملایان، ابو اسحاق اسپرایني، مالکي، او داسې نور مالکیانو، حنفیانو، شافعیانو، حنبلیانو، ټول وایي چې په دې خبره اجماع ده چې د امام بخاري د کتاب ټول حدیثونه څنګه دي؟ صحیح دي. علما وایي که یو سړی قسم واخلي چې د بخاري په کتاب کې کوم مرفوع حدیثونه چې دي ټول صحیح دي، نو دی په دې قسم کې پړ نه راځي. وي که څوک طلاق واخلي چې په ده دې ښځه طلاق کوي، که د بخاري په مرفوع حدیثونو کې کوم ضعیف حدیث وي، نو د ده وایي ښځه نه طلاقېږي ورباندې. په دې باندې د امت اجماع ده. د امت څه شی ده ورباندې؟ اتفاق او اجماع ده. اوس راځو مقصد ته. امام بخاري به مو څه نا څه پېژندلی، څه نا څه مقام مرتبه به تاسو ته د امام بخاري معلومه شوي. امام بخاري سره بغض څوک لري؟ امام بخاري پسې خبرې څوک کوي؟ دا د امام بخاري سره ورانه ده. چا ده؟ 15 کسان ورانه ده. څو کسانو سره ورانه ده؟ 15 کسان ورانه ده. اول د مرجعه ورانه ده، دویم د جهمیه ورانه ده، دویم د معتزله ورانه ده، څلورم د خوارج ورانه ده، پنځم د مقلدین ورانه ده. مرجعه تاسو ته ما ویلي وه چې مرجعه هغه خلکو ته وایي چې په ایمان کې عمل له څه کار نشته دی، په ایمان کې عمله نه دی داخل. نو لحاظه زما ایمان او د رسول الله ایمان او د ابوبکر ایمان وایي دا څنګه دي؟ العیاذ بالله. وایي دا یو شی. امام بخاري د خپل کتاب په اول کتاب الایمان کې په دوی رد کړی دی چې باب ان الایمان قول و عمل یزید و ینقص. او په دې باندې دنیا حدیثونه راوړي دي، بې حساب آیتونه راوړي دي چې ایمان هم زیاتېږي هم کمیږي.
ایمان دا نوم دی د څه شي؟ د زړه د تصدیق، د خولې د اقرار او د بدن د عمل او د مال د عمل. زکات، روژه، دا شان دا ټول څنګه دي؟ او په دې باندې دا دلایل راوړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زه تاسو ته امر کوم په ایمان باندې. تاسو ته پته ده چې ایمان څه ته وایي؟ کلمه، روژه، لمونځ، زکات او غنیمت، دا شیان څنګه دي؟ دا ایمان دی. نو داسې حدیثونه ډېر راوړي دي چې په دې مرجعو باندې رد کړی دی. مرجعه هغه کسان چې هغوی وایي چې په ایمان کې عمل ته ضرورت نشته دی. نو که یو سړی غلا کوي، که یو سړی زنا کوي، که یو سړی لمونځ نه کوي، که یو سړی زکات نه ورکوي، که حج نه کوي، هېڅ خبره نشته دی، دا بیا هم مؤمن دی او داسې ایمان دی لکه جبریل. نو په دې ټولو خلکو باندې رد امام بخاري په اول کتاب کې کړی دی چې دا ټول دروغ وایي. ایمان چې دی هغه نوم دی د عمل او د قول دواړو، هغه د تصدیق او د عمل دواړو نوم دی. نو لحاظه هم زیاتېږي او هم څنګه دی؟ کمیږي. چې نیکۍ کوې زیاتېږي او چې نیکۍ نه کوې بدۍ کوې نو بیا د ایمانه کمیږي، تر دې کمیږي چې بیا هېڅ شی هم په ایمان کې پاتې نشي. او امام بخاري څه وایي؟ وایي زه د زرو علماو د مشرق او د مغرب سره یو ځای شوی یم. د هغو ټولو مذهب دا و چې ایمان قول و عمل زیاتېږي او کمیږي. نو مرجعه ورته په دې غوسه دي چې تا ورکې دا څه شی راوباسې، زمونږ ټول هغه مذهب دې را ګډ وډ کړې، ډډې وډې دې کړې. دا چې صحیح بخاري تاسو تفصیلي وایاست نو علما بیا دې کې تفصیل کوي لګیایي. نو اول خو په مرجعه ورد شو. مرجعه یې ټوله د اسلام نه تقریبا کنارې ته کړله چې دا مسلمانان نه دي، ځکه چې قرآن او حدیث نه مني دا مرجعه. دویمه په جهمیانو یې رد وکړې. جهمیان هغه خلک و چې د الله جل جلاله صفات نه مني، یا په اسانه ټکو داسې ووایي چې الله بره نه مني، الله اوچته او بره نه مني، دې ته جهمیان وایي. د الله جل جلاله مخ نه مني، د الله جل جلاله لاس نه مني، د الله جل جلاله لیدل او اورېدل دا نه مني. د الله چې کوم صفات په قرآن او حدیث کې راغلي دا ټوله نه مني. او څه وایي؟ لاس نه لري، مخ نه لري، الله جل جلاله چې دی اورېدل نه کوي، الله جل جلاله خبرې نه کوي، الله جل جلاله سره ملاقات ممکن نه دی، الله جل جلاله بره نه دی، الله جل جلاله د شپو په آخري حصه کې اسمان د دنیا ته نه راکوزېږي. نو امام بخاري په آخر د کتاب کې کتاب التوحید راوړی دی. په هغې کې په دغه ټولو مسلو رد کړی دی او په هره مسله کې آیت او حدیث دواړه یو ځای راوړي دي چې دا دروغ وایي دا ظالمان چې الله بره نه دی، الله بره دی، دوی نه الله ورک دی. په هغې کې خو وایي په سجده کې چغې وایي سبحان ربي الاعلی، پاکي د زما کم رب لره چې اوچت دی، او بیا وایي چې نه اوچت نه دی، اوچت که دې وویل غلطېږي. نو په دې جهمیانو باندې امام بخاري بسته کتاب یې کوستی دی چې په دې جهمیانو باندې رد کړی دی. دریم یې په معتزله باندې رد کړی دی چې معتزله وایي چې سړی ګناه وکړي هغه د اسلام نه وځي، ګناه چې دې وکړله د اسلام نه وځي او په ابدي جهنمي جوړېږي. نو امام بخاري په دې خپل کتاب الایمان کې ډېر داسې دلایل راوړي دي، باقي ټول کتاب کې هم داسې چې یو سړی ګناه کبیره وکړي په هغې د اسلام نه نه وځي، هغه ګناه کبیرې نه که توبه وباسي الله یې ورته بخي، او که توبه ونه باسله دا هم د الله اختیار دی، که عذاب ورکوي که نه ورکوي، خو خامخا به د ایمان د وجې نه چېرته ځي؟ د توحید د وجې نه به جنت ته بیا هم ځي. نو معتزله باندې رد وکړي. او معتزله الله نه مني چې بره دی. د قرآن تفسیر چې کوي الله یستهزئ بهم، قرآن کې سورت بقره کې راځي چې الله یستهزئ بهم، ترجمه یې څنګه کوي؟ وایي الله جزا د پوسخند د دوی ورکوي، الله جزا د ټوکو د دوی ورکوي. نو ته ورته وایي چې دلته خو د جزا ټکي نشته دی، دلته خو واضح الفاظ دي چې الله یستهزئ ټوکې کوي بهم په دوی سره، الله خو ټوکې کوي په دوی باندې. خو څنګه ټوکې کوي چې څنګه د الله د شان سره مناسب یې هغسې ټوکې کوي. ویمکرون ویمکر الله، دوی چلونه جوړوي، الله د دوی د چل توړ کوي. دوی داسې ترجمه کوي، نه داسې وایي چې ویمکرون دوی چلونه کوي، ویمکر الله الله هم ورته چل کوي. اوس د الله چل چې څنګه د الله د شان سره مناسب وي، د مخلوق چله چې څنګه د مخلوق د شان سره مناسب وي، زموږ خو دا عقیده ده. او امام بخاري په دې عقیده باندې دنیا دلایل راوړي دي چې دا قرآن ترجمې چې غلطې کوي دا معتزله، دا د قرآن تفسیر چې غلط کوي دا معتزله دا غلط کوي. نو کتاب تفسیر یې راوړی او په هغې کې صحیح تفسیر د قرآن چې دی هغه یې رانقل کوي، د حدیثونو نه تفسیر ټوله رانقل کوي. په دې معتزله و رد وکړي که دا د قرآن تفسیرونه غلط کوي، دا ظالمانه د قرآن تفسیر کې د ځان نه معناګانې کوي. تبارک الذی بیده الملک، برکت والا دی هغه ذات چې په لاس کې بادشاهي ده. دوی څه وایي؟ په قدرت کې بادشاهي ده. دا د معتزله عقیده ده چې په قدرت کې بادشاهي ده.
نه بیجهم ورکو په لاس کې څه ده بادشاهي ده. یبتغي به وجه الله په حدیث شریف کې راځي. نو دوی وایي چې رضا د الله. نه دا د معتزله ترجمه ده، رضا نه مخ د الله غواړي. هغه حدیث شریف ما تاسو ته عقیده کې ووایي چې الله جل جلاله ورته وایي جنتیانو چې تاسو سره ما د زیادت دغه کړی و الذین احسنوا الحسنى و زیاده. هغه زیادت ما تاسو سره وعده کړې وه. هغه زیادت څه شی؟ الله جل جلاله دیدار د الله مخ ته به دا ګوري. الی ربها ناظره. نو معتزله دا شانه نه مني، د الله صفات نه مني، د الله اسما هغه هم نه مني، د هغو هغه معنا نه کوي چې کومه معنا یې الله او رسوله کړې ده. بل رد یې پر چا کړی دی؟ پر خوارجو رد کړی دی. څلورمه ډله چې د امام بخاري سره ولاړه پر چا څوک دی؟ هغه خوارج دي. خوارج څه وایي؟ چې دا بادشاهیان ټول لا چپه کول غواړي، خپله بادشاهي جوړول غواړي او کار ایستل غواړي. په کتاب الاحکام اخر کې راوړی دی او داسې په کتاب الایمان کې د طاعت والا خبر راوړی دی چې اطیعوا ذا امرکم من اطاع الامیر فقد اطاعني. چا چې زما د امیر اطاعت وکړي هغه زما اطاعت وکړي. د امیر د اطاعت امام بخاري دنیا شی حدیثونه و آیاتونه راوړي دي چې نه تاسو چې د خپل امیر نه ظلم ولیدئ، ګناه مو ترې ولیدله، نو تاسو د هغه خلاف راوځئ مه چې روډونو ته راوتلي یاست مظاهرې کوئ یا مو ټوپکې رااخیستې ډزې کوئ. نه چې تر څو دې کفر نه ایندلی چې د الله او د رسول د طرف نه پې واضح دلایل موجود وي تر هغو پورې به د حاکم خلاف تاسو مخالفت او مقابلې ته نه راوځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغو چې په تاسو څه حق دی هغه ادا کړئ او ستاسو چې پې څه حق دی که نه ادا کوئ د الله نه یې غواړئ. خو لانجه او جګړه یعنې ستاسو پې حق دی مې غواړئ. انصارو ته وایي سترون بعد اثره، زما نه وروسته به تاسو وګورئ چې نور خلک به ستاسو پر حقوقو باندې قابض وي، هغو ته به ورکول کېږي او ستاسو حق به وي، خو تاسو به څه کوئ؟ صبر به کوئ تر څو ما ته قیامت کې ما سره میلاویږي. نو د حاکم اطاعت امام بخاري ډېر زور پې لګولی دی چې تر څو پورې کفر درته نه وي ویلی، معصیت یې درته نه وي ویلی، د قرآن او حدیث خلاف عمل یې درته نه وي کړی، نو ته به د حاکم اطاعت کوې. نو خوارج ورته په دې غوسه دي. اخره کې ورته دا بله ماډل ډله دا مقلدین چې ورته وایي جامد مقلدین دا ورته ډېر غوسه دي ځکه چې دوی دین خو ټول هیلې دی. نو اخره کې امام بخاري په خپل کتاب کې کتاب الحیل راوړی دی. وایي حدیث داسې وایي د دوی دا مشر داسې وایي، حدیث داسې وایي دوی داسې وایي. دا زموږ د وطن خلک یادوي. د هغه وخت کې امام بخاري په زمانه کې هم دا ډېر وه. وایي حدیث داسې وایي، بعض الناس داسې وایي، بعضې خلک داسې وایي، ټول دوی یادوي. نو په دوی باندې ډېر سخت ردونه کړي دي چې ګوره صحیح حدیث دی خوا دی، دی دا صحیح حدیث ته چل او هیله جوړوي او دی د دې حدیث خلافه داسې وایي. نو دغه پنځه ډلې غوسه دي ورته. تاسو وګورئ یوه ډله بله هم ورته غوسه ده، هغه زما یېره وه هغه ظالمه. خو هغه ډله څنګه زه په مسلمانانو کې نه حسابم نو ځکه مې ونه ویل شیعګان دي. شیعګان دا مسلمانان نه دي. دا اوس چې کوم شیعګان موږ ته پاتې دا یو مسلمان نه دی. ولې؟ ځکه چې ابوبکر عمر ته کنځلې کوي، عایشې ته کنځلې کوي، او چې څوک عایشې ته کنځلې کوي، ابوبکر عمر ته کنځلې کوي، دا په حقیقت کې رسول ته کنځلې دي. دا ځکه چې د دې خلکو صفایي هغه ویلې وه. نو چې دا اوس د دوی په نسبت بد خلک دي نو هغه لکه چې دوی دروغ ویل العیاذ بالله. نو د دغې وجې نه موږ وایو چې دوی رسول الله ته دروغ نسبت کوي، نو موږ دوی باندې د کفر فتوا لګوو چې شیعګان دا کافر دي، دا مسلمانان نه دي. ځکه مې دا نورې ډلې راواخیستلې دا مې درته ذکر کړی. نو د امام بخاري سره د چا پوله پټۍ نه و شریک چې ورته غوسه دي. دا بعضې برېتور نه، بعضې نیم برېتې برېتې نیم دلته خیرولي، بعضې غټ برېتونه لري. دوه قسم په خلک دي که نه، یو غټ برېتور دی، یو نیمچه برېتور دی. نو دا نیمچه برېتور او دا غټ برېتور بخاري ته چې غوسه دي، بخاري د دوی څپلار نه دی وژلی، نه یې کوم پوله پټۍ ورسره شریک و او نه د دوی سره په سرمایه باندې یا په بادشاهي یا په بل شي رانجه وه. امام بخاري د دې خلکو هغه کومې چې مردارۍ دي هغه په هغه وخت کې په ګوته کړي دي او د هغې مخنیوی په صحیح حدیث کړی دی. یو بله ډله هم د امام بخاري ته ډېره غوسه وي. ما ولیدله چې کله یو مسله راسي ته بخاري داسې مړه تا ټول حدیثونه راوړه بخاري کې د بخاري نه علاوه نور حدیثونه نشته ولې غوسه شي. وایي دا نور څه حدیثونه نه دي ته بخاري وایه. دا خلک په څه غوسه دي؟ دا په دې غوسه دي چې امام بخاري د جعلي او 2 نمبر حدیثونو مخنیوی کړی دی، ټول معلوم کړي دي. دوی زړه درد کوي چې د بخاري ولې معلوموله. موږ به اوس ویلی ښه بې درېغه ښه بې دغه به مو ویلی بې ججکه به مو ویلی، هېڅ خبره به نه وایي. دا جعلي ترسکون حدیثونه به مو ویلی چې دا موبایل اوچت کړه بس جنت کې د 8000 کوټې شولې، دې کې یو قدم توپ ووهه بس جنت کې د 2000 هورې ورسېدلې، سر ښکته کړه بس عذابونه ټول معاف شو. دا 2 نمبر ترسکون حدیثونه چې وایي
دې خلکو هم بخاري ته ډېره غوسه راځي د بخاري څه چل کړی دی چې دا ټول صحیح یې راوړي دي دې خلکو. ما تاسو ته پرون چې ما مولانا ته وویله چې ته دا ضعیف بیانوې خو دا بخاري بیانوه که نه 20 کاله د بخاري حدیث بیانوې 20 کاله پرې لګېږي نو 20 کاله پس کوی عمل ته ژوندی که مړی هغه وخت کې د زړه کې دونه زور دی چې نسل یې که نه دی خو دا ولې غوسه دي بخاري ته ځکه غوسه دي چې د دې خلکو مخه یې ونیوله. نو د امام بخاري د کتاب کې چې څوک عیبونه وایي نو امام مسلم وویله چې لا یبغضک الا حاسد تا سره بغض نه کوي مګر هغه سړی چې تا سره حسد لري دا مرجي ورسره حسد لري دا جهمي ورسره حسد لري دا معتزلي ورسره حسد لري دا خارجي ورسره حسد لري او دا مقلد ورسره حسد لري ځکه امام بخاري بد ایښي نو دکه د امام بخاري په کتاب کې دا کوي ما یې ورته وویله ما ویل ته وایې چې امام بخاري دا حدیث ضعیف راوړی دی نو بد یې کړي وایي او که نه بد یې کړي دی نو ما دغه ضعیف حدیث و چې دی تحریم راوړی دی هغه هم دا حدیث راوړی دی نو وایي چې هغه هم بد کړي دی هغه خو پلار هغه یو نه شو ویلی چې هغه بد کړي دی ما دغه حدیث امام احمد هم راوړی دی دا ټارګېټ دی ولې بخاري دی که ته دا حدیث رد کوې نو دا حدیث خو صرف په بخاري کې نه دی دا حدیث خو هغه نور علماو هم راوړی دی ستا ټارګېټ دا بخاري ولې دی ځکه دا ټارګېټ کړی دی چې د مسلمانانو ټولو په دې اتفاق دی چې بخاري د قرآن نه پس ټول نه صحیح کتاب کم کتاب دی اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري د قرآن نه پس ټول نه صحیح کتاب څه شی دی نو دوی وایي چې لا سر یې ووهه چې سر یې ووهې نو بس بیا لاندې هغه نور خو هسې هم دوی راسره مني هغه نور خو موږ هم منو چې ضعیف او صحیح دواړه ورکې شته دی نو د بخاري ته سره ضعیف ومنې چې بیا دا دین د ګډ وډ سي بیا به هر سړی خپل د خوښې حدیثونه وایي او څوک به د مخنیوي نه وي نو دوی بخاري ته چې ډېر زور ورکوي که نه دا بخاري د دوی هغه پلرونه یې شرمونې دي دوی یې شرمونې دي د دوی د دوکو د دوی د پلرونو د دوکو مخه یې نیولې ده د دوی باطل عقاید د دوی هغه باطل اعمال هغه یې په ګوته کړي واضح کړي دي امت ته او امام بخاري هغه دین مونږ ته محفوظ کړی دی را نقل کړی دی چې هغه واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او الله جل جلاله خپل رسول ته ورکړی و نو ځکه د صحیح بخاري سره غیر د زندیق نه بل څوک نو نن سبا چې څوک په صحیح بخاري کې خبره کوي په صحیح بخاري باندې لعن طعن کوي د بخاري باندې عیبونه وایي نو د دې سړي په زندقت کې هیڅ شک و شبه نشته دی. امام احمد ابن حنبل ته یو سړی راغی ول دلته یو کس ته ابن ابي قتيله نامه ده ابن ابي قتيله ول دا ابن ابي قتيله وایي دا حدیث والا خلک چې دي که نه وایي دا چټي خلک دي پالتو خلک دي. امام احمد ابن حنبل پاسې د څادر یې ټک ول زندیق ول دا زندیق نه دا ظالم چې په اصحاب الحدیث پس خبرې کوي. امام یزید بن هارون ته سړی راغی ول دا مسله څنګه ده ول حدثنا فلان ول ته پرېږده الی متى حدثنا تر څو وخته پورې به راته حدثنا لګیایي نو هغه ورته ویل اخرج یا کافر من بیتي کافر زما د کور نه وځه. نو د علماو فتوا دا وه چې په حدیث کې به چا خبرې کولې په صحیح ثابت حدیث کې هغه باندې مې د کفر فتوا لګوله. نو چې څوک هم صحیح بخاري کې خبره کوي نو دا د مسلمانانو د طریقې خلاف دی ولې ځکه چې مسلمانانو په صحیح بخاري باندې اجماع ده چې دا ټول صحیح دي نو چې څوک د دې اجماع خلاف کوي دا د مسلمانانو د لارې خلاف یې وکړي او الله جل جلاله څه وایي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین نو نوله ما تولی دی مونږ په دې بله لار بیا روانو دا لاره کوم ځای ته ځي ونصلي جهنم ته وسعت مسیره. نو دا هر زمانې کې په هر وخت کې منکرین حدیث پیدا کیږي او د دوی ټارګټ صحیح بخاري وي ځکه چې دا سر د اسلام دی. قرآن او حدیث چې مونږ وایو اسلام څه شته وایي قرآن او حدیث نو قرآن او حدیث څه شی دی حدیث سره صحیح حدیثونه کوم کتاب کې دی صحیح بخاري کې نو چا سره چې قرآن او صحیح بخاري وي بس هغه سره ټول دین شته دی هغه بیا نورو کتابونو ته حاجت داسې خاصه نه لري هغه ضروریات ټول په قرآن او په صحیح بخاري کې ټول څنګه دي موجود دي. نو دی څه کوي دی د دغه اسلام د دغه ځای د خرابولو کوشش کوي دغه ظالم دغه زندیق د دغه سر د ماتولو کوشش کوي او د دغه مسلمانانو د اجماع خلاف کوي او دا په هر زمانه کې چې راځي د ټولو اعتراضات یو شالي ناشنا دا چې دا څوک په دې حدیثونو باندې اعتراضات کوي دا که 1000 کاله مخکې څوک راغلی دی همدغه اعتراض یې کړی دی او که اوس دا بریتور راغلی دا هم دغه اعتراض کوي دا بریتور هم دغه اعتراض کوي او هغه زړو پلرونه هم دغه اعتراض کوي خو نادره دا دی چې هغه کوم جوابونه امام احمد په زمانې نه ورکول شوي اوس شوي دي همغه جواب دی اوس هم جواب دی بل جواب ته حاجت نه لري خو څوک مفسران نقل کول غواړي. مونږ د خپل پلار رحمه الله کتاب وایي د امام احمد کتاب و الرد علی الزنادقه پر زندقانو باندې رد
نو په هغې کې چې هغه د زندقانو کوم سوالات رااخیستي وو بیا یې جوابونه کوله نو مکه سوالات د هغه زندقانو زه په چارسده تنګي کې یو ملا سره کېناستل هغه زندق راباندې هلته هغه سوالات کوله ما وخندله یو بل ملا وویل ولول دې وخندل ورته ما نفس سوالات 1200 کاله مخکې چا پر امام احمد باندې کړي وو او ده اوس اخیستي دي نو ما ورته وویل مالته اوس چېرې وکړه د امام احمد هغه رد علی الزنادقه چې پر زندقانو کوم رد هغه لیکلی هغه وګوره ستا دې ټول شي جواب دی او بیا نادره دا یي چې دا کوم کسان اعتراض کوي دا هغه کسان چې صحیح بخاري په ژوند کې کله یو ځل نه وي ویلی دا داسې نوادرات خلک یي او چې راټینګ یې کړي صحیح بخاري عبارت نه شو ویلی ما یې ورته وویل ما تاسو زه بحث کوم په زما شوق دی یو بریتورو ول څه شوق دی ما اول به ماته یو 2 صفحې صحیح بخاري تلاوت کوي چې زه وګورم ته بخاري ویلی شي که نه شي ویلی چې یو سړی بخاري ویلی نه شي او هغه دې اعتراض کوي یو دانه راغی بخاري کې یو ځای و وتابعوا فلان مال د دې معنا څه شی ده وایي ورپسې شوی د پلانۍ مال څه یې کوله ولې لرګی پسې رااخیستی وو که نه هغه نه څه پرېدل ده رااخیستله دا یو علمي نکته ده وتابعوا فلان د دې پوښتنه مې وکړه تابعوا فلان څه مقصد دی یو غټ مولانا نه مې پوښتنه شوې تابعوا فلان څه مطلب ولې څه چل دی تابعوا فلان نو خوله یې په دې وکړه مال نه مقصد یې راته مقصد یې څه شی نو مقصد یې نو زما ستا دې مقصد نه دی زه د بخاري په عبارت پوهېږې نه او ته پر بخاري باندې اعتراضات کوې نو د دې خلکو مثال د هغه سړي چې یو سړی مشهوره کېدی نه نو بیا د مشهورتیا یو اسانه طریقه راایستې وه محراب کې غټ اودسماته یې کړی وو نو سهار هر سړي وپېژندی چې دا څوک دی نو هر سړی ځان مشهوره کوي په چا یې مشهوره کوي اول خو له وړو نه شروع وکړي شیخ امین داسې دی شیخ امین داسې دی شیخ امین داسې دی چې د هغې نه مشهورتیا ورته میلاو نه شي دا لږ بره وخیږي ابن تیمیه داسې ویلي ابن تیمیه داسې ویل دي چې هغې کې مشهوره داسې نو بخاري ته لاس واچوي نو هلته خو بیا خامخا یو څوک رد پرې کوي چې رد دې پرې وکړي دی هم برید تاو کړي چې ولا زه شو کېمه ګوره دم راباندې رد کړی دم رد کړی دم راباندې مې رد کړی امام زهبي ته یو ورځ یو سړی کتاب امام زهبي یو کتاب لیکلی تاریخ اسلام په نوم باندې غټ کتاب دی نو چا یو ملا ته وویله چې زهبي خو داسې کتاب لیکلی دی هغه کتاب کې صحیح ملایان او غلط ملایان دواړه جمع کړي وه ویل زه خو مې پکې لیکلی یم هغه ویل نه ته خو یې نه یې لیکلی ورګې ویل په اخو کې نه یم لیکلی ویل نه یې لیکلی ورګې ویل ښه په غلطو کې خو مې لیکلی یم که نه هغه ورته ویل نه جي ویل په غلطو کې مې لیکلی پرنګ په جلا شو نو چا ورته جان ایستلی چې دې لیکلی ویل ما ته یو سړي په نظر کتلي نه دي ویل سړي په نو دا خلکو ته اصلا پکار دا ده زما خپل د اهل حدیثو ملګرو ته دا دغه دی چې دغسې خلکو ته سړي په نظر ګورئ ما تاسو ورته غټ خلک کړله دا منکرین حدیث د 2 پیسو خلک نه وه تاسو ورباندې کلیپونه وکړل تاسو خپل لایفونه زیات کړل هغه هم مشهوره کړه راته او بیا د جواب هم نه یاستئ کشکې د جواب وایي تاسو راپاڅئ علمي جوابونه وکړئ صحیح ده بیا خو به یو خبره د خلک به پوه سي چې هغه یو اعتراض کوي ته د هغه علمي جواب وکړې خلکو ته قناعت ورکړه هغه هم نه کوې هسې ها هو د هغه په طرز باندې ته هم شروع نو 2 پو سړی راواخیستی او هغه نه غټ سړی جوړ کړی هغه نن هغه خپل تنظیم والا په مین ځای باندې کېنولی په سټیج یې کېنولی اجازه تنظیم باندې مو زما شک دی دا تنظیم یې ټول منکر حدیث دی که دا تنظیم د دې بریتور منکر حدیث نه وي دا بریتور ولې ځان سره کېنوي دا یې په شورا کې ولې ناست دی دا یې په سټیج ولې ناست دی دې نه معلوم دی چې دی د دې منکر حدیث د دې انکار حدیث نه رضا دی خوشحاله دی پرې که خوشحاله نه وای دا تنظیم ولې کېنوی برات اعلان ولې نه کوي نو دا تنظیم ما ته خپله دا تنظیم یې ټول د دې بریتورو دا کوم تنظیم دی ما ته دا کوم منکر حدیث ښکاري او دی هم دوی د قرآن کې دونه ننوتلي دي قرآن 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 د حدیث یې بیخي کټ کړي دي اوس چې څوک ورته وایي چې قرآن او حدیث په دې بده لګي که ته دغه د نقد شروع سلته په دغه جومات کې اعلان وکړه چې ماسوتن به د صحیح بخاري درس کېږي ته ګوره چې څه حال در باندې جوړوي دا زموږ یو مولانا صاحب صحیح بخاري شروع کړی و څونه خلکو دغه پرې وکړه تانه یو دغه ته بې خبره لاړلې صحیح بخاري د چا نه هضمېږي ټول عمر قرآن وایه هېڅوک درسره مشکل نه جوړوي خو صحیح بخاري ورسره شروع کړه قرآن او بخاري بیا که ته 3 ورځې لاړلې نو بیا چې هر څه وایې دا زموږ مولانا چې د خلکو سره جوړ دي د خلکو ورسره مینه او محبت دی او ډېر دغه دی دا ځکه چې دا د ټول خبره کوي نه دا جوړونه لګیا دي په ظاهر کې بس په یو خوابي زندگی تېروئ او د خوب زندگی تېروئ چې بل داسې دې وکړه او هلته ورسېد داسې دې وکړه او ته ورسېدلی موږ پکې چې بس ټول صحت برابر سو دوایي مه خوره یو چوپ وکړه بس هر څه دې روان سو کال دې آباد سو نو ځکه ټول ورسره نه راځي ته خلکو ته احکام ووایه ته خلکو ته بخاري شروع کړه بیا زه تا ګورم اندر تا ته وایم چې تا ته 3 نفره ګډ مجلس کې پاتې شي الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره مینه شروع کړو او په هغې باندې د عمل کوشش وکړو الله دې موږ د امام بخاري سره مینه پیدا کړي الله جل جلاله دې موږ د امام بخاري سره په جهاد کې یو ځای راپورته کړي
اول ته داسې یو مجلس جوړي چې جنت کې امام بخاري ناست دی او موږ ورته وایو چې ته راته ووایه یو څو حدیثونه د رسول الله صحیح حدیثونه راته ووایه او هغه شروع سي چې حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيلي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. چې د هغه د خولې نه خپله د حدیث واورو چې هغه راته ووایي د حدیث څونه خوند به وکړي. الله جل جلاله دې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په معیت کې جنت ته بوځي. الله جل جلاله دې هلته موږ په بخاري پسې جنت ته بوځي. الله دې هلته زموږ ملاقات په جنت کې ورسره وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.